خوبو تعبیر حج ادا کول. حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایلی دي که څوک په خوب کې وویني چې حج ته تللی نو تعبیر یې دا دی چې الله تعالی به ده ته د حج توفیق ور په برخه کړي. او که چیرې ناروغ سړی دا خوب وویني نو روغتیا به ومومي. او که قرضدار دا خوب وویني نو تعبیر یې دا دی چې قرض به ادا شي. او که مسافر سړی دا خوب وویني په سلامتیا سره به بیرته راستون شي. او که څوک په خوب کې وویني چې حج ته تللی مګر حج ځنې تیر شوی نو تعبیر یې دا دی چې عمر به یې اوږد شي او کارونه به یې په نظم سره شي. حضرت ابراهیم کرمانی رحمت الله علیه فرمایلی دي که څوک په خوب کې وویني چې حج ته تللی او په حرم شریف کې یعنې لبیک یعنې تلبیه وایي نو تعبیر یې دا دی چې ده ته به خوف او بیره وي. او که وویني چې عرفات ورځ ده نو تعبیر یې دا دی چې د یو چا سره به صلح کوي. حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه فرمایلی د حج ادا کول په خوب کې اووه تعبیره لري. اول نکاح کول، دویم وینځ اخیستل، دریم د عادل پاچا زیارت کول، څلورم نیکي، پنځم د خیر په کار کې هڅه کول، شپږم د ثواب اجر موندل، اووم د اهل علم ملګرتیا کول.